الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. د قرآن کریم د ترجمې تر شروع کېدو د مخه دا د مقدمې په تور باندې یو څو خبرې مخکې دي. نن د قرآن کریم ترجمه داسې الحمدلله څه نه شروع کړو، فقط هغه اساس یې زه بیانوم. اساس یې دا دی چې دا کتابونه خو د دین د شریعت بیخي ډېر دي، د حدیث کتابونه سته، د وعظ دا سته، د فقه دا سته. موږ قرآن کریم د دې درس لپاره ولې غوره کړي؟ د هغه یوه وجه دا ده، مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه د دیوبند علماو څخه یو عالم دی. پخوا دلته په دې علاقه کې د انګریز حکومت و. بیا چې مسلمانانو مقابلې وکړې انګریز ولاړې، خو د قانون پاتې شو، مسلمانانو من وجهین یو څه ازادي پیدا کړه. نو په هغه وخت کې هم چې علماو مقابله کول، د علما لکه د وسغې، لکه طلبا علما چې کافران یې ټولې بندي کوي، نو دی په هغه وخت کې یوړي د مالټا جیل ته هلته بندي کوي. 4 کاله دی هلته بندي و. بیا چې دی رایله سو، د بیا لیکلي دي باره وایي ما دورې په دا 4 کاله کې فکر واچ، الله پاکه موږ دې څونه ذلیل کړو. د کافر په لاس کې چې هر څوک د هره ځایه وړي، هېڅوک یې مخته نشي درېدلی. د ذلت ته کومې خوا راغلی؟ ولې موږ دونه سولو چې د مسلمانانو یو مقتدا او پیشوا وړي ګرد مسلمانان ورته ګوري، د یو هېڅ لا نه پېښېږي، خپل کاروبار دی روان دی. یو مسلمان دې ورسه د کافر د کور یو ښځه دې راوباسي، د امریکا څخه یو سړی راواخلي، یا د دوی یو مشر راواخلي، د دوی د پاکو پادري دې راواخلي چې امریکا ور اخلي که نه اخلي، در نورو در ښځه. دا ولې هغه دونه که در کلک ولاړ دي؟ او دا مسلمانانو دی که د مسجد ملا کش کیمیو یې وړي، په کلو کلو وړي کې خلک خپل کاروبار کوي، دوکان کوي، سر لا نه په ګرځي. دا غم به خامخا د ملا او د طالب پر سر. نو وایي ما چې ځان ته رجوع وکړه په دې 4 کاله کې زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې مشکل زموږ د لاسه پېښ دی. هغه دا دی چې موږ ګردو و قرآن کریم ته شا ګرځولې ده. د قرآن کریم په فرامینو په احکامو نه خبر یو، فقط یو نوم یې راپاتې دی، د قرآن شریف قربان سم، د قرآن شریف قربان سم، دغه قربانیه سم یې راپاتې دی. نور په خبر نه وي چې پکښې کې دی چې په قرآن کریم کې، که زموږ عوام په دې خبره چې په قرآن کې دغه احکام دي او دا فرض، یا خپله د اهل علم طبقه په دغه خبره وایي چې دغه شیان په قرآن کریم کې شته، نو د دې ورځې سره موږ ولې مخامخ کېدلو؟ کافر ولې راتلی زموږ کور ته ولې راتلی؟ خو موږ راوستلی. نو د علما دا عزم وکړي چې که زه یې لس ولم، زه به بل کار نه کوم، د قرآن کریم خدمت به کوم. نو څو چې د ماښام تر لمانځه وروسته د قرآن کریم ترجمه شروع کړه. کابلی تفسیر شریف ډېر مشهوره دی، په اردو کې هم شته، په پښتو هم کابلیانو اړولی دی، فارسي کې هم اړولی دی. د هغه دا ترجمه چې ده دا د محمود الحسن صاحب ترجمه ده چې بیا ولیکل سول او د به تر لمانځه وروسته کول. هادي تر ننه د جهان یو شی زموږ جوړ شو. نو په دغه قرآن کریم مرکز دی. دا خو مې د دې واقعه درته بیان کړه. دا اوس آیت کریمه چې ما تلاوت کړي دا د سورة الاسراء آیات 19. نو دا 15مه سپاره کې دي. الله عز وجل مشتدس وی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بشک دغه قرآن کریم چې دی د هدایت ښوونه کوي وهغه لارې ته چې هغه اقوام او سدات. الله شاهدي وکړي چې د دې فرامین که چا عمل کړ پر داسې یو سدات سره کې برابري چې هغه سدات الله عز وجل او حضور ته تجد سدا او جنت ته تللی. نو یو خدای لار بیانې ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، او بل زیری ورکی او هغه مؤمنانو ته چې عمل د نیکیو کوي، هغو ته زیری ورکی د کومې خبرې ان لهم اجرا کبیرا، چې د دوی دپاره خورا غټ اجر دی، ډېر لوی ثواب ورکوي. نو په دې آیات کې الله دغه وعدې مشترک کړې چې قرآن کریم بس دا لاره خلکو ته ښیي کې دی عملي کړي.
او بل هر مؤمن چې نیک اعمال کوي په قرآن کریم کې بیا پر 2 دریم څلورم آیات به زیری پکښې کړي چې ستا دپاره زیری دي د کومې خبرې چې غټ اجر پکښې دی. نو قرآن مو ځکه رامختص کړي چې د ترجمه مو در نورو کتابو غوره کړی. اوس چې قرآن کریم و هغه لارې ته سړی هدایت کوي چې هغه سیده ده په کوم شي کې. په عقایدو کې هم انسان که عقیده زده کوي د قرآن څخه زده کېږي. عقیده چې دا دغسې نه زده کېږي که یو سړی ولاړ و عقیده یې بیانول په قرآن عالم و په پښتو دی وایي خو ګواکې قرآن وایي د قرآن څه بیانوي و خلکو ته. نو عقیده د مسلمان په قرآن کې ذکر شوې ده. که د قرآن څخه یو شی اخیسته سوی نه د قرآن شرح به احادیث د نبی علیه السلام دي د هغو څه یو شی اخیسته سوی نه د ځانه عقیدې جوړي دا باطلې دي. په ورځ قیامت یوه ذره لاس نه نیسي. نو په عقیده کې به هم د قرآن کار اخلي چې قرآن شریف دغه ویلي چې زه عقیده پر لرم. بل عبادات کې د عقیدې څخه چې بیا راتېر سي لکه د لمونځ روژه و حج و زکات و جهاد و د مور پلار خدمت دا حقوق و نفقې چې د ماینې نفقه پر سړي واجبه ده نه ده په کوم وخت کې واجبه ده په کوم وخت کې نه ده د زوی غ د اولاد د پلار غ بیا پر زوی باندې دا قوانین دا چې بیا په عباداتو کې راځي. عبادات امګر د قرآن چې وشي هغه شی عبادت دی چې قرآن درته وایي دغه لمونځ دا رقم کوه که چې خلاف وکړي نه دي سي څه دي چې تل لمونځونه ډېر وکړي خو هم زه د قرآن خلاف کې وکړلم. قرآن وایي 4 رکعته نیت تړی ته 5 نیت تړی یا 6 نیت تړی نو دا کېږي خو د قرآن مخالفت کې وکړي. په عباداتو کې به هم د دغسې دا لاره چې الله یې ښیي پر هغه باندې به ځي. بل معاملات کې معاملات بیا د انسان په ژوند کې ګوره یو سړی د سرای کرایه کوي خپل غیر نه لري. بل سړی بیا پیسې لري رانیسي یې ګر سره. بل بیا وایي زه ګروومه. بل بیا یو چا ته پور ورکوي. بل بیا د یو چا څه د مثال پر باغواني کوي. بل بیا د مثال په طور کښتګري کوي مزدوري کوي دا رقم خیاطي کوي. په معاملاتو کې چې دا راکړه ورکړه د انسانانو ژوند پر ولاړ دی د اسلام اقتصادي نظام په دغه کې قرآن کریم لاره ښیي. نو 3 شیان مې درته وویل عقیده او عبادات معاملات. په دغه دروسو کې قرآن کریم سړي ته لاره خلاصوي پر دغه لاره درځه. اوس موږ معاملات کوو د مثال په طور یو سړی دا نه وایي چې دغه زما معامله د قرآن پر لار روانه ده که نه ده. نو ځکه دا ملک دا رقم خراب شو دا سرمایي و مالونه د یو څو نفرو په لاس کې غټان خلک د دغو په لاس کې نیولي دي. دا نور لکه ازلي چې د ده مریانې در پایه پورې نیکه یې هم مزدور و پلار د زوی هم پسې مزدور دی لمسی یې هم مزدور دی کړوسی یې هم مزدور دی. بابا نه دا خو به پر بدلېدلی خو نه یو وخت بیا زه هم دغسې سوی ولکتل. خو دا هلته اسلامي نظام نه دی عملي. که اسلامي نظام عملي دی دغو نه پنډېږي چې بس تا ملک ته تکان ورکوي. په دا دریاب کې یو څه نهنګان دي بره کښتۍ ته تکان ورکړي په څپه داسې ووایي دی ګرد د ملک تکان ورکوي. که دا شی ګران او ګران شي په یو پلا ګران شي ولې دا پلاني خان کمپنۍ بنده کړله. دا ولې خو دا معاملات پر دین برابر نه دي. که پر دین برابر وي نو زه بیا دا چمونه نه شوه کولی. دغه رقم تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدني دا بیا په اسلام کې نور اړخونه دي. د انسان د خپل اخلاق چې دی څنګه اخلاق لري. د انسان په کورنۍ کې ژوند دې ته تدبیر المنزل وایي. د انسان په ښار کې ژوند کول دې ته بیا سیاست مدني وایي. په دغه 3 اړخه کې قرآن ښوونه کوي. تهذیب الاخلاق د انسان ستا اخلاق ښیي ته باید پر دغه رقم د خلکو سره زندګي وکړي. تدبیر المنزل په خپل کور کې چې پلار کم مقام لري مور کم مقام لري خور و زوی و ورور د اکازي د هر یو مقام ځای تعینول دا د کور انتظام دی. تدبیر المنزل ته وایي. په دې کې قرآن هدایات لري او هغه ښه لاره یې ښولې ده. سیاست مدني چې په ښار کې سړی اوسېږي په ملک کې اوسېږي په محله کې اوسېږي په ګلۍ کې اوسېږي ته باید د ګلۍ د خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. بس چې د کوره راوتې چې کول دی هغه به کوي بره بالا زه خو د کوره یم راوتلی یم دا مې ګلۍ ده. په ګلۍ کې به ته داسې تېرېږې داسې ګزاره به کوې چې بل ته ستا تاوان ونه رسېږي. ستا تګ روا دي که په بازار کې دي که په ګلۍ کې دي که په محله کې دي که په بل کې دي خو ستا تګ به دا رقم چې بل څوک ستا څه ضرر احساس نه کړي نه ستا د موټره نه د موټرسایکله نه د سایکله نه ستا د کچرو څخه. نو دا بیا ګوره سیاست مدني دی ښاري ژوند. قرآن په دغه برخه کې هم دغه رقم هغه اقوامه هغه سده لاره خلکو ته ښیي. ګوره تهذیب الاخلاق خپل شخصي اخلاق هم درته ښیي. تدبیر المنزل د کور زندگی هم درته ښیي. سیاست مدني ښاري ژوند دا هم درته ښیي. نو بل انسان 3 حالت لري. کوچنی دی ځوان سو سپین ږیری سو. په دغه کې چې دا دی کوچنی دی د کوچنیوالي ژوند هم قرآن ښیي چې د دې سره به دغسې زندګي کوي په دغه وخت کې به لا په جنه مخته کوي. ځوان شو د ځوان وجایب چې بیا دین اسلامي ښیي چې ځوان باید دغسې زندګي وکړي. سپین ږیری شو د سپین ږیري وجایب هم قرآن کریم ښیي. په دې 3 حالات کې هم دی هغه اقوامه لاره ښیي. صحت دی مرض دی مرګ دی. په دې 3 حالات کې هم د ښیي چې جوړ څنګه احکام دي چې مریض ستا څنګه احکام دي چې مړ سي پر د کوم احکام جاری کیږي. په دې کې قرآن کریم اقوامه لاره ښیي.
مبدأ حیات معاد. مبدأ دا معنی چې د کومه ځایه دی را شروع دی. په دې دیم خبرې خلک چې د قرآن روشني نشته ورسره وایي انسان د بیزو زوی د بیزو سره شروع دی. په بعد اوسته څنګه وایه پلار سره کم دی بیزوګۍ دی او دی دا رقم کمالداره دی، دا څنګه د هغه ځای را شروع دی؟ په دنیا کې په کروڑو خلک دا نظر لري. قرآن مبدأ د شي یا دی د آدم علیه السلام را شروع دی. آدم علیه السلام د خاورې څخه الله پیدا کړی دی. نو قرآن ګور اقوام لارو شروع زړه هم دغه رقم اخلي. نو حیات دی چې ژوند بیا کوي دلته د مبدأ سره تیر شي ژوندی شي په مځکه کې به بیا ژوند. دا حالات هم قرآن بیانوي. هغه مخکې کېره سو چې د صحت او د مرض او د مرګ او د هغه رقم د کوچنیوالي او د ځوانۍ او د سپین ژړتوب خداګر په حیات کې داخلي. دا هم په قرآن کې هغه څه دا لاره بیانېږي. معاد دی چې مړ شوي خو بیرته بیا را ژوندی کېږي. دا بل ځای نه زده کېږي، دا د قرآن زده کېږي چې بیا را ژوندی شي بیا ستا سره کمې کردې کېږي. نو د دغه قسمه څخه چې دا ما درته ذکر کړ په دې 5 بابه کې چې د عقاید و عبادات و معاملات و دا یو باب، تهذیب الاخلاق و تدبیر المنزل و سیاست مدني دا 2، او صغر کشنیوالی ځواني او سپېلرتوب دا 3، او جوړوالی و مرض و مرګ دا 4، مبدأ و حیات و معاد دا 5. په دا 5 سره بخښه کې چې د اړې بیا 3 شاخه ودرلودل په دې ګور کې قرآن کریم سیده لاره شي. الله دا ګواهي ورلره ورکړې. نو دا قرآن څه ته ویل کېږي؟ د قرآن تعریف. قرآن کریم هغه کلام ته د الله ویل کېږي چې دی منزل دی، نازل کړه سوی دی د قرآن کریم پر چا باندې؟ پر رسول علیه الصلاة والسلام. او دی نوشته سوی دی په د مصاحف. په مصاحف د قرآن کریم ته ویل کېږي مصاحف جمع. په قرآنو کې نوشته دی او د نبی علیه السلام څخه په نقل متواتر بلا شبهه را نقل. متواتر نقل دې ته ویل کېږي دا شی په تواتر ثابت دی. تواتر دغه ته وایي چې انسان فکر ورته وکړي برای دا دروغ نه ده دا خبره. دې ته تواتر وایي. لکه څنګه اوس مثلا موږ ته دا ناس چې یو له امریکا ته نه دي تللي چې د امریکا ښار شته که نه شته، هر یو څه پوښتنه کوي و امریکا څه ورته چې تا لیدلی دي وایي یا نه ولې وایي؟ برای بابا خو دغونه خلک وایي چې دا ګرد خلکو خو نه ولاکه پر درواغو اتفاق کړی یم. د دې ځای سړی هم وایي چې امریکا یو ښار دی، چې بنګال ته ولاړ شي هلته هم خلک وایي امریکا یو ښار دی، په هرات کې به هم یو سړی درته وایي چې په امریکا یو ښار دی، په سعودي کې به هم وایي، په ورس کې به هم وایي. نو ته وایي دې خلکو اتفاق څنګه سره وکړي؟ چیرې سره ولیدله چې دا درواغ سره غوټه کړه؟ دغسې یو خبره که دغونه خلکو لیرې و ناسته یې نه وه سره دغونه ډېر خلک پر یو شي سره راجمع سي چې ستا دماغ وایي چې دې خلکو ولاکه درواغ سره جوړ کړي. نو دا خبره په تواتر ثابته ده. لکه اوس موږ نبي علیه الصلاة والسلام رسول نو خو هر چاته به وایي دا تا لیدلې ده؟ د بابا دا ما لیدلې نه ده. د هغه وخته تر دا ننه پورې په کروړو خلک دغه وایي چې دا رسول و دا رسول و دا رسول. 50 باره راته وایي چې دا محمد ګل صاحب په دنیا کې څه ویلی نه دي. دا ته څه خبرې کوي؟ د چا زړه یې نه اخلي باید دا واقعي و کافر یې هم مني چې محمد و. دا جلا د رسالت یې نه مني. څوک نشي ویلی چې محمد یو سړی په دې دنیا کې نه دی تېر سوی. د کوششونه د مجاهدې د هر چاته ثابت دي. کافر یې هم مني مسلمان یې هم مني، مګر خو کافر د رسالت عقیده نه لري، مسلمان د رسالت عقیده لري. نو قرآن کریم هغه د الله کلام ته ویل کېږي چې په رسول علیه السلام نازل سوی دی دا یو، او بیا په مصاحف او قرآنو کې نوشته سوی دی دا 2، او بیا د هغه څخه په متواتر نقل را نقل سوی دی. په قرآن کریم کې ځینې قرائات شته خو بیا تواتر نه لري. ډېر غریب شاذ نادر دی چې دا تورې داسې ویل کېدی، مګر متواتر قرائت یې دغه دی چې دا اوس موږ ته پروت دی، د حفظ قرائت دی دغه. نو دا د قرآن کریم تعریف سو. قرآن کریم پر څه شي رغېږي؟ هغه د انسان پر هغه خیر و ښېګڼه چې د دې دنیا او د هغې دنیا دواړې ښېګڼې د انسان دپاره د قرآن دغه خبره څېړي. کېدای شي په خبره تاسو پوهېږئ چې پر دې دنیا او پر هغه دنیا د انسان ګټه ده. په قرآن کې دغه خبرې بیانېږي چې په دغه شیانو کې ستا ګټه ده، د دې دنیا هم د آخرت هم. دا یې موضوع ده. که سړی زده کړي وایوري نو بیا دغه څه شي دي، هدف یې څه شي دي، غرض یې څه شي دي؟ غرض یې دا دی چې دا سړی د الله پاک د ټولو ښېګڼو چې په ورځ د قیامت کې د هغو مستحق شو. دې سړی سعادت ابدي ترلاسه کړي که څوک زده کړي عمل پرې وکړي. نو ګوره د قرآن تعریف څه دا سو چې هغه چې د الله څخه نازل پر رسول او هغه هم دا رقم دی چې په کتابو کې نوشته سوی، په دا مصاحف او قرآنو کې نوشته سوی، او دا نقل یې په تواتر دی. یوه سړي نه دي ویلي، دوه نه دي ویلي، درو نه دي ویلي، دغونه مخلوق ویلي دي چې څوک نه وایي چې دې خلکو به درواغ سره غوټه کړي یار چې دا د نبي علیه السلام څخه منقول دی، یا په تواتر باندې ثابت او هېڅ شبهه پکښې کې نشته. نو موضوع بیا چې شو، موضوع د انسان د دې دنیا او د هغې دنیا ښېګڼه دا د قرآن کریم موضوع ده. پر دې خبره غږېږي قرآن د سره در پای وخت که قصار الامر ته دا خبره ثابت چې خیر په دغه کې دی. دا قصه د دغه دپاره قرآن نه نقل کوي چې دا د نقلو کتاب دی، هغه د دې دپاره نقل کوي چې د هغه قوم انجام ته بیان کړي چې ګوره الله بیا داسې شعور سره وکړه یا الله داسې تباه کړه چې د دې مقابله یې کړې. نو دا
موضوع شوه. هدف چې دی هدف هغه سعادت د دارین دی، د دې دنیا او د هغې دنیا کامیابي او نیکبختي. بل خبر دا راله چې په قرآن کریم کې سورتونه موږ بیانو. دا سورت څه ته ویل کېږي؟ سورت د قرآن کریم هغه برخې ته ویل کېږي، هغه ټوټې ته ویل کېږي چې دا مشتمله پر آیاتونه ولري. درې کم آیات نو بیا په سورت کې نشته. هغه غټ سورت چې دی په قرآن کریم کې سورت بقره ده چې تقریبا 2.5 سپارې ته رسېږي، تر دې غټ سورت نشته پکښې. تر انا اعطیناک الکوثر کوچنی سورت نشته پکښې. نو دا انا اعطیناک الکوثر 3 آیات دي. نو سورت د قرآن کریم هغې برخې ته ویل کېږي چې مشتمله پر یو څو آیات وي او سر و پای ودرې چې دغه ځای شروع دی پر دې ځای باندې ختم دی. سورت یې وایي ولې بولي؟ سورت چې دی د طالبان په دې خبره پوهېږي، وایي دا مشتق دی یا د سور البلد څخه یا د سور الفرس څخه. سور البلد عرب وایي پخواني ښارونه چې و داسې دغونه غراره نه وه لکه دا اوس چې پخواني ښارونه دا رقمه پر ښار به غټه کلا راڅرخېدلې و، دې ته بیا پسیل وایي. بیا به نو دروازې درلودې لکه د کندهار د ښار دا اوس هم در اوسه هغه شیان هغه نومان پاته دي. کابل دروازه، د مثال په تور هرات دروازه، شکاپور دروازه، شاه بازار. داسې دا ولې وایي؟ خو هرات دروازه دغه بله چې دا دروازه باندې به د هرات کاروان وتی یا به راتلی، باشا به دا دروازه تړه کېدل. کابل دروازه د کابل کاروان به پر تلی یا به راتلی، ماخستن ته به دا دروازه بنده شوه. شاه بازار چې د باچا صاحب کور ته ورغلی و، دا بازار هلته جې هلته دروازه درلوده چې د هغه وخت بقایا د کندهار د عیدګاه شش پر هغه ځای در اوسه ولاړ دی. دا د دې دپاره چې کندهاري بچیانو ته دا معلوم وي چې وخت موږ پر ښار داسې جوار راڅرخېدل یو دغه ځای دروازه وه. نو دا پرېښله عیدګاه دروازه ورته عیدګاه ته به هم پر دغه دروازه خلک دښته وتل. نور خو نو هغه په سیل ورنړېدي، کورونه سوله، ښار ولاړې در اندازه ووتې. شکاپور دروازه یې ولې بلل؟ خو کندهار ته چې به تجارتي قافلې تلې وراتلې دغه شکاپور ته چې د لې په پاکستان کې دي در دغه ځای د دوی ربط آمد دا ګرد یوه خطه وه، یوه علاقه وه. نو ګورئ دا ښار به دیوال درلودی. نو دغه دیوال ته دا به ډېر لوړ هم و. د جنگ په وخت کې دښمن هم نسو پر راوښتلی، د شپې غل هم نسو پر راوښتلی. عسکرو به دروازې بندې کړې، بالا به د دروازې پر سر برجو په هغې کې به ناست و. نور ښار بېغم و، ګرده خلک به په ارامه بیده و. نو دغه دیوال ته یې سور البلد وایه. وایي لکه هغه د کلا دیوال هغه چې د ګرده ښار حفاظت کوه. د قرآن هر صورت د خپل مضامینو حفاظت کوي او هر چا که دغه صورت وایه، د قرآن هر صورت چې دی چې دی یې وایي د دشمن د ضررو سیاساتي. دشمن زموږ څوک دی؟ که د شیطانانو د قسمه څه شیطان دی، که د انسانانو د قسمه څه شیطان. معنا شیاطین الجن والانس. انسانانو کې هم شیطانان شته، خلکو ته غلطې خبرې ورښیي، غلطې عقیدې ورلره ورښیي. شیطان هم سړي ته بدې وسوسې اچي. که د قرآن هر صورت سړي عملي کاوه وایه او په تفسیر یې زده کاوه، دی هم د شیطان د ضررو څخه خوندي سو، هم د انسان د ضررو څخه خوندي سو. ګویا کې په کلا کې ولیدي، نو په دغه یې سور البلد او هغه جوادونه به ډېر جګ هم وه، ډېر به جګ وه. نو د قرآن کریم دا هر صورت چې دی په اعتبار د رتبې دی ډېر جګ و عالي دی. دی د رتبې په اعتبار بیخي جګ و عالي خدای الله کلام دی. نو په دغه یې صورت بولي. ګوره د صوات بیا ملي کوي چې صورت خو شکل ته وایي. یا صورت په سین سره هغه د سور البلد ده. یا سور الفرس. سور الفرس د آس پسخوردې ته ویل کېږي. هغه پسخورده خو چې آس یې وچړي یو څه ځینې پاتې شي. نو قرآن کریم هم ګرده چې دی د هر صورت ګویا کې د قرآن یو بقایا ده. ګرده قرآن خو جلا دی، دا یې بقایا ده. نو په دغه دوه لحاظه باندې ودې صورت ته صورت ویل کېږي چې یا دی دغونه جګ دی لکه د کلا دیوال او دغه رقم خلک ساتي، او دغونه د الله در حفاظت لاندې دی لکه هغه دیوال چې د باچا تر حفاظت لاندې. هغه د بازارو دیوال چې به و هغه نو باچا هر کال هیئت پر ګرځاوه چې ورسي چې یو ځای خو به یې نخره نه یې کړې، ناوه خو به یې نه یې شوړېدلې. دا دیوال نو داسې نه و چې سوا ناوه یې څه کول. د دیوال پر سر 4 موټره په ځغاسته تلای سو. دغونه دیوال و، دا دغونه به جګ و. نو پر اثر به دورې کوټې جوړې وې. نو دا خو باره چې اوبه پر کېږي خو سري کېږي. نو بیا ګل و ګلاوه و حفاظت کوه چې دا د ښار دیوال د باچا څخه خراب نه شي. دغه صورتونه هم الله عز وجل د دې حفاظت کوي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. په دغه اعتبار چې ورته وګورئ مو د صورت ویل کېږي. کېدای شي زما د خبرې په خلاصه پوهېدلي یاست چې د قرآن کریم هغه برخې ته چې مشتمله پر آیاتو یې یا یې لږ یا یې ډېر سر و پای ولري دې ته صورت ویل کېږي. ولې صورت ورته وایي؟ یا په هغه معنا چې سور البلد هغه کلا دیوال دی هم ګویا کې دیوال دی د مسلمانان ساتي، د چا د ضرر؟ د شیطان او د انسان د ضرر څخه یې ساتي که عمل په وکړي تلاوت یې وکړي. او یا په دې معنا چې خپل د مضامینو حفاظت یې کړی دی لکه هغه کلا چې به د خپلو خلکو باشندګانو حفاظت کوه. یا په دې معنا موږ هغه دته د کلا دیوال وایو چې د کلا دیوال د باچا در نظارت لاندې یې ساتي. قرآن کریم هم د الله در نظارت لاندې دی، هېڅوک تاوان نشي قرآن کریم ته ورسولی.
چې 50 واره وسوځي د قران کریم ګناه ختمه ولا کوي 50 واره که موټ ته واچو په نالوی کې وغورځوه خو د خلکو په زړه کې پروت پر قران باندې هم کې کوي ور کوي په دې د جذبه نه سړي چې تاسو هغه نور بره ور اخلي هغه ته په خوای لږ جنګ اوس بره ډیر کیسته دا چې مونږه نو الله حفاظت کوي دغه قران التزام کړی او یا په هغه معنا سوره التلکین چې د سورې په اساس واخله د اساس خورده خو ما بقیه د پاتشونه ده دا هم د قران کریم پاتشونه یو سوره جلا پاتشونه دی بل جلا سره جمع کینو قران باندې جوړ بل آیات راځي په قران کریم آیات په لغت کې مطلق نقش او علامه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې د قران کریم آیت او هغه ټوټه ته د قران ویل کیږي چې هغه پر کلماتو مشتمل دي سورت خو پر آیاتو مشتمل او آیات بیا پر کلمات باندې مشتمل دي هغه سر پای ځان ته ولري نو دغه تباره به آیت ویل کیږي لکه الحمدلله رب العالمین دا یو آیات ولې څو کلمې دي پکې کې جمع شول او سر پای ادي معلوم شو بل بیا چې دی فاصله ده فاصله هغه د آیات په پای کې اګردی داسې دغه چول راور کې دایره ګول دایره ورته کشیږي دا هم باقي فاصله ولې سو دا یو آیات بل آیات پر لجلا کنه فاصله هغه د قران کریم آیات چې پر دریږي هغه د پایده لکه رب العالمین دا د عالمین توري ته دغه ته فاصله ویل کیږي الرحمن الرحیم دا رحیم توري ته فاصله ویل کیږي خپل د آیاتونو د اخري کلمې ته هم فاصله وای دا ګول دایره ته هم فاصله وای وای ځای د آیات ولید شه برای چې فواصل برابر سي ګورد د اوازن سره برابر سي عالمین رحیم یوم الدین په ګورد کې الته په پای کې یو نون راس سره برابر کی نو دا بل خبره تاسو زده نو په تور د تمهید تاسو د قران کریم تعریف زده په تور د تمهید تاسو د آیات تعریف زده په تور د تمهید باندې تاسو هغه د آیات په پای کې علامه راځي فاصله دام تاسو زده کړئ چې دا په قران کې راځي بل خبر چې بیا موږ سره مخ کیږي هغه د قران کریم ترتیب نزولی او ترتیب کتبی دی قرآن دو ترتیب لري یو د نزول دی یو د کتاب دی په لوح محفوظ کې قران کریم دغه لیکل دی لکه اوس چې زموږ سره څخه دی پر دغه ترتیب چې یو سل سور له سورته لري قران کریم الته یو سل سور له سورته دی لکه دلته چې تر ټولو غټ سورته بقره در ټولو کښنه سورته کوثر دی الته دغه رقم لکه دلی چې موږ آیات وایلتم دغه آیاتونه تر ټولو غټ آیات چې دی هغه سورته مداینه دی په سورته بقره کې او تر ټولو کښنه آیات چې دی هغه لکه خپل الف لام میم یا مدهامتان په سورته رحمان کې کښنه آیاتونه بیا هم ستدونه نه غټ آیات چې دی هغه سورته مداینه د پور باس پکې سوی دی په قران کریم کې هغه د ټولو غټ آیات په لوح محفوظ کې دغه شي خود دلته چې نازل دی پر هغه ترتیب نه دی سو د ترتیب نزولی به بل ډول دی وس د دې لپاره چې د عوامو په ذهن کې راځي چې بابا بلاسه په قران کې څه وکړه وایي ترتیب د لوح محفوظ یا غد سړي لکه دا اوس دلته پروت دی یو د نزول دی زه مثال درته وایم ته ډېر ښه پوهیږئ لکه سړی چې یو ځای پر بام باندې خزا ولري نو د داسې یو څو ګټې شي اول نمبر دویم نمبر دریم څلورم پنځم شپږم تر لسه پورې ته حساب یې تر یو سل څوارلسه پورې بوزه غټو کښنې پکې کېسته اوس دلته د ښکار ته غلی دی نو دا غټ د مال کښنی او غټ غټ چې پکې کې د لمبر خو د لمبر واره لیکل دی 2 3 4 5 داسې دلته یو پلا د ښکار د پاره زر کراله بل پلا وسی راځي وس چې د زر کراله ته دې ته نه ګورې چې وس د زر کې د خونو کښنی شي دی اول ښکار دغه راغلی دغه اوله ډبره زر اخنو اوله ډبره خو دغه نه قدر ځکه نه پګریږي یا اوله ډبره دغه نه قدر د پر وسی را شوه کې پنیول کیږي ته بل ته څه چم کې د زر کې مطابق شی به ورغورځي هغه کدای چې په لسم نمبر کې اته هغه راوخت به قرار ده په یا ښکار په بل پلان خو دا اول تا په وښتي دی دلته لسم نمبر ولې خو د زر کې مناسب و دا ګټ بل پلان به وسیره وسی چراله دیغه د پاره چې کوم ګټي مناسب دي خو ډیر غټ دی هغه اوغه دی په 50 نمبر کې پروت الته ته هغه راوخت دا په وله نو دوم نمبر خدا سم مګر دلته په نمبر کې 50 ولې په هغه وښتي خو هغه د وسی سره مناسب بل پلان دوه نور کې چوریندا کړل بیرته راسه هغه اول ته کښنه راوخلی بیا دغه ورته کاش کې دا پوله دلته اول وسادي دریم هغه لاندې سړی چې دی هغه ته دا ګټي بیرته جمع کوخ بیا ځ ښکارونه په وله هغه نو سر راټول ورته پر ترتیب یې ده هغه خوراکې نو څنګه دی برغه اول چې راشه وسوي دی هغه کښې اجازه کې چې پوښتنه شوی ده دوم نمبر کې دوه غټ چا وسی پوښتنه شوی ده په دریم نمبر کې دوه نکښنه برک شي دا ترتیب ورکی دی خو د خپل ترتیب ته ګوري چې راشه وسی د بامس چې ګرد د ښکارونه خلاص و باران او تور ته ترتیب ورکړی دا چې پرغه ترتیب می جګ کړی دی هغه ور سره پیږي برای جناب چې لمبروت وردا غره کم نه پر دغه ترتیب زبې درشه دغه اول دی دا دوم دی دغه هغه ترتیب په یاد نو عین دغه مثال دی قران چې نازل شوی دی خو د ضرورت پر بنیاد
دا پیښه وسو دا حکم دی، دا پیښه وسو دا حکم دی، دا پیښه دلته چې دی پر هغه ترتیب نه دی نازل شوی چې الته دی د ضرورت پر بنیاد چې د کوم شي ضرورت پیښ شوی دی هغه سره نازل شوی. نو په مځکه کې چې انسانان وو هغه هغه ترتیب ورلور کوي ویل کوي چې هغه سره کم د اسمان راشو کېدی دا اول دا دوم دا دریم قرآن چې مکمل شو بیا جبرئیل امین رالی د نبی علیه السلام سره څو واره تکرار کوي برل ترتیب نه وزه در شی په لوح محفوظ کې اول سورۃ فاتحه پرته ده دلته ولیکه په نزول کې 5 نمبر ده سورۃ بقره کې شعر ده پسې ال عمران کې شعر ده پسې نساء کې شعر ده پسې مائده کې شعر ده بیا څوک شعر ده بیا څوک شعر ده ګوره دغه ترتیب اوس د هغه سره برابر شو او چې نازل دي پر هغه ترتیب نازل شوی دی پر هغه ترتیب نه دی نازل شوی هغه سره چپ لپ دي کته نو وجه چپ لپ کاوه خو هغه د پیښو تابع دی لکه مال دغه سړي ګټ چې دغه لوړ ځای غوړي خو د ښکار تابع چې ښکار څونه هغه مناسب شي پر هغه ورځاونه نو الته هغه ترتیب چې افروت هغه نه مراعات وي الته هغه مناسبت مراعات اونه نو دا بل مهمه خبره سوچ ته زده کړ چې هر صورت چې راځي په سر کې وای ترتیب نزولیه پلانای دی ترتیب کتبی یا مصحفی هغه د اوس لیکل شوی دغه دی اوس نه ترتیب د هغه ځای سره چې دی برابر دی. نو دا یو څو خبرې سوال بل دا خبره سوال چې د قران کریم هر آیات شان نزول نه لري هر آیات شان نزول نه لري ځینې آیاتونه د شان نزول لري شان نزول څه ته وایي هغه لومړنۍ پیښه واقعات د آیات ورته راغلي دي نو ځینې آیاتونه د پیښو مطابق نازل شوي دي ځینې به هغه څه الله پاک نازل کړي چې دا حکم دی خو حکومت جوړ دی دا د دې ضرورت به پیښیږي را نازلېږي نو شان نزول ضروري نه دی چې هر آیات به لري دا بل خبره په قران کریم په ترجمه کې تاسیس ده یو بل مهمه خبره چې راځي د مکی او د مدني خبره ده په قران کریم دا سورت مکی دی دا مدني دی وسنو دغه مکی او مدني په چی سره جلا کوي تعریف یې څه عام خلکو دا چې په مکه کې نازل شوی دغه مکی چې په مدینه کې نازل شوی دغه مدني دی اشک په د مابینس کې نازل شوی نه مکه او نه مدینه وبره چی بول دا نو د دې لپاره چې د دې سوال ځان خلاص کې مفسرین رحمت الله علیهم دا دغه کې ترجمه کوي دغه تعریف کوي د مکی او د مدني چې مکی هغه سورت او آیات ته ویل کیږي چې رسول الله علیه السلام د مکې څخه هجرت نو کړی مدینه ته نو تللی خدای دې وکړي په غره کې او په مځکه کې او په هر خوا کې چې په دغه وخت کې نازل شوی چې د کور په مکه کې دغه ته مکی سورتونه ویل کیږي مکی آیاتونه ویل کیږي او هغه چې د هجرت وکړي مدینه ته ولاړی بیا خدای دې چې په مدینه کې په مکه کې چې پر نازلېږي ګرځي مدني ولی خو د پیغمبر هغه کور معتبر دی چې دی په دغه علاقه کې وسیږي دغه آیات باید ورسي نو چې کور په مکه کې دی دغه په مدینه کې ارزای چې هغه خو قبل الهجرت دی چې هجرت نبی علی السلام نو کړی په دغه وخت کې چې د کور دلته وو د هجرت په نیت مدینه ته نو تللی په دغه وخت کې ولو که په مدینه کې نازل شوی هغه چې مکه بلل کېږي چې کوم وخت پیغمبر د هجرت په توګه خپل کړه یو په مدینه کې کښې شو چې دا می کور دی اوس چې کوم آیاتونه یا سورتونه نازلېږي اوس که څه په مکه کې پر نازل حج ته پیغمبر راغلی یا عمره ته راغلی دې ته مدني ویل کېږي ولې خو د پیغمبر بود باش الته دی کېدای شي په دې خبرم تاسو په دې مکه او مدني مو پر لجلا او دا مکی او مدني چې موږ دا سورت مکی دی یا دا سورت مدني دی دا په اعتبار د اکثر آیاتو دي د مکی دغه ست سورتونه مکی سورت به وای په دې کې پلانای آیات مدني دي دا مکی نه دی نور سره په مکه کې نازل شوی دا غیب آیات مؤخره هغه وخت نازل چې نبی اسلام مدینه ته تللی الته سورت پیښ شوی دی برای بیرته په دې کې درج کې نو ګرځه سورت ته مکی وای یو آیات دوه مدني یا پر یو ټوټل سورت باندې حکم وسی برای دا مدني دی مگر هغه چې پکښ وګوره قرار یو دوه آیات مکی پکښ کیده نو د مکیت حکم یا د مدنیت حکم دا پر اکثر بنا دی پر کل نه دي چې خامخا به ګرځي اگر چې د سورتونو سچ ټوټل ګرځي چې مکی ټوټل ګرځي مدني دي خو د سورتونو هم سچ دی ګرځي مکی دي مگر یو دوه آیات مدني دي یا دی ګرځي مدني دي یو دوه آیات مکی دي دا بل اصطلاح سول د مکی او د مدني تشیز دکړ نور چې ترجمه بیا د خیر سره کوو ترجمه به خلاصي په دې کې هغه علمي نکات لکه صرف او نحو چې څېړي بلاغت چې څېړي هغه د عوام ترجمه عمل ورجه او د نن زمانه طالبان هم نه پوهېږي برابر سره هغه مضمون ځنې پاتېږي نو قران کریم خو د مضمون په لحاظ هدایت دی چې د کوم احکام بیانوي څه وایي او هغه به لږ وخت دغه وخت بناخته لکه دا اوس چې وخت خدا مقدمه و نو هغه به بار روزمره چې بیا موږ د ځان سره ګورو یا کور ګورو په ځین کې به یو شی ځنې راځي او کې بیا و نه ګورو دغه نه قدر ناس لکه دا اوس چې موږ کښېناستو مثلا نیم ساعت وسپره کیږي په دغه نیم ساعت کې ته ګارانټي سولې چې الله عز وجل نیم ساعت خو شکر زما د ژوند څخه هغه د استاپرجن باندې مصرف شو دا ګټه په دغه ځای کې با اوس که تاسو داسې کې جنسیز دغه ژوند ګارانټي خو دې حاصل کړ چې نه می غیبت وکړي نه په مکرو وخت کې به دس ولا منې می بل وکړي نه می بل وکړي د دنیا کار دا کار خو خاص قران هغه اصل کلام دی چې د جن ټول کتابونه د لپاره راغلي
چې پر دغه خو مې وخت مصرف کړي، نو دا دغسې د شک او وتلې ګټه ده. نو که چا ته الله توفیق ورکوه کښېنستی، الله دې خیر ولره ورکړي، که نه کښېنستی زموږ ترجمه د هغه سره اړه نه لري چې باره بیا یا بندېږي یا پاتېږي، هغه د هر چا خپل کار دی. یو څوک ناجوړه دی ضرورت لري نو هغه ته خو ته نه شې ویلی چې ولې نه کښېني، هغه به ابا دلته زه خپل اودس نه شم تکیه کولی، نو هغه سړی خو باید ولاړ شي. یا یو سړی د یو چا مزدور دی خوارکی یو ځای ځي هغه یې غواړي، هغه وایي ته ستا ترجمې پسې علاقه شته کښې زه کار در څخه غواړم، نو هغه کسان معذور دي. معذور چې نه وي خصوصا په دې کې طالب چې دی هغه عذر په دې کې نه شي پېښولی، خو د کوره راورک په دغه پسې دی. نو چې راورک دی هغه ته ولې مازې نکې بانه جوړه ده چې بس نن داسې ور نن داسې ور، ستا خو د ټولو هدف دغه دی. که در دې اخوا ته ته بل هدف لرې نو بیا په هغه پسې ولاړ سه، بیا دا ځای دې ولې نیولی دی. نو دا خلک چې دي هغه مکلف کېدلی شي په دې شیانو کې، او دغه نور خلک چې کاروباري خلک دي د هغو څه فقط زموږ التجا ده چې د ثواب کار دی. که الله توفیق درلره درکړي د الله رحمت بې بولې د ځان توره بیا نه بولې چې ما داسې تور ووایه، الله توفیق درلره درکړي هغه هم او وخت قیمتي سو. نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې روزمره دا کار وکړو او روزمره دغه د الله تعالی قرآن کریم تر خلکو پورې ورسوو، الله دې قبول کړي، الله دې خپل د رضا دپاره وګرځوي.